دوه خبرې او دوه کارونه خپل عادت وګرځوئ چې کله هم دعاګانې کوئ د دوو خبرو ته ډېره توجه وکړئ. یو شکر ادا کول او بل د الله تعالی ذکر کول. دې باره کې رب العالمین فرمایي د ذکر باره کې الله فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. وی څوک چې زما د ذکر نه اعراض کوي د زندگی به تنګ وي د پریشانو وي. نن مونږه دا یو اواز کوو چې زندگی خپه ده پریشانه ده ټینشن دی. غټه خبره دا ده چې مونږ د الله ذکر نه کوو د قرآن تلاوت نه کوو. په کار ده چې مونږه د قرآن تلاوت صحیح طریقې سره وکړو د پوره ټیم ورکو او سوچ پکې وکړو. دې باره کې بل مقام کې رب العالمین فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب. وایي که د زړه اطمینان غواړي سکون او خوشحالي غواړي د الله ذکر وکړه د قرآن تلاوت وکړه نور اذکار سحر او ماښام د هغې پابندي وکړه. او دویم شکر دی. شکر سره الله تعالی نعمتونه زیاتوي. لئن شکرتم لازیدنکم. الله فرمایي که شکر ادا کې نعمتونه به ته سیوا کم نعمتونه به ته زیات کم. او دا طبیعي خبره ده چې انسان نعمتونه فراخلي دا خوشحاله وي. دغه وجه به نبی مهربان صلی الله علیه وسلم دا دعا په کثرت سره غوښتله هر مانځه نه پس اللهم اعنا على شکرک و ذکرک و حسن عبادتک. یو روایت کې ذکر مخکې دی شکر رستو دی. اللهم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دا د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم هغه حکمتو مخاطب ته به کتل چې یو چا کې به څه کمی محسوس کو د هغې ازالې دپاره به نبی مهربان صلی الله علیه وسلم هغې ته یو عمل وښوده. نو کله به مخاطب کې د شکر کمی و یا هغه به چې کومه پریشاني راوړې وه کومه مسله به یې راوړې وه هغه به په شکر سره حل کېده. نبی مهربان ته فرمایل چې دا دعا کو چې اللهم اعنا على شکرک و ذکرک و حسن عبادتک. او یا به مخاطب داسې و چې هغه به پریشان و د هغې علاج به په فکر کې و. نبی مهربان علیه الصلاة والسلام ورته به ذکر مقدم کړی دی اللهم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. خصوصا په مانځه کې نفلي منځونو کې په سجده کې دا دعا د زړه د درد نه وایي او الحاح پکې کوئ نخلئ بار بار تکرار پکې کوئ. د دعا د آدابونه دقه راځي او دا داسې راکاږئ او د زړه هغه درد او د زړه هغه فریاد ورسره یو ځای کوئ. تاسو علما فرمایي لکه څرنګه یو انسان دی او هغه غشی ولي لیندۍ ولي نو راکاږي څومره ډېره راکاږي دومره لرې رسیږي. نو څومره چې دا دعا د زړه د درد سره راکاږي او ډېر هغه محبت ورسره یو ځای کړي نو الله تعالی ته به رسیږي. الله تعالی ستا دعا قبلوي. نو لہذا چې روژه وقت وي پشمنی وقت وي تهجد کې روزانه حساب سره چې منځونه کې خصوصا سنت او نفل او وتر دا دعا پکې مه هېروه. اللهم اعنا على شکرک. والله چې دنیا او آخرت به دې ښکلی شي. ګوره دې دواړو کې ډېر اهم خبره پرته ده. شکرک نو د شکر آیات کریمه کې راځي لئن شکرتم لازیدنکم. وایي زما شکر دې که ادا کو نعمتونه به دې سیوا کوم. او بیا ورپسې فرمایي همدې آیات کې که ناشکري دې وکړه لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم بیا الله فرمایي ان عذابي لشدید. دا نه چې صرف نعمت به درنه والم الله وایي زما عذاب ګوره ډېر سخت دی. او دغه شان د ذکر باره کې الله فرمایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا. دي آیاتونو کې لږ سوچ وکړئ ترجمه هم کړي لږ تفسیر د دې وګورئ. او بل مقام کې رب العالمین فرمایي چې بیا څوک ذکر سره ځان پیوست ساتي او ذکر کوي قرآن تلاوت کوي عام اذکار کوي الا بذکر الله تطمئن القلوب. دې سره الله راضي کېږي دنیا او آخرت به انسان ښایسته کېږي. نو کوشش دا کول پکار دي چې دا دعا بار بار اللهم اعنا على شکرک و ذکرک و حسن عبادتک. او بل تاسو مخکې درس کې ما یو خبره کړې وه قرآني دعا ده ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. او دغه شان دو مقاماتو کې دا راځي
دا لومبي کلمات یو شان دي لیکن اخیری کلماتو کې فرق دی. آی کې بیا رب العالمین فرمای ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي ذريتي اني تبت اليك. یا الله تعالی رجوعكم اني تبت اليك اني تبت اليك. پکاره چې موږ دعا وغواړو بار بار وغواړو ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. او دویمه دعا ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين.